السلام علیکم قدرونو انجینر صاحبان، یو ځل بیا ښه راغلاست درته. مرسلین باور یم حاضر شوی یم د پاتې موضوع د تکمیلولو په خاطر باندې. انجینر صاحبانو تر دې ځایه پورې مونږ کار کړی و، راغلي مونږ های فیلډ الیویشن یې مو چې دی کور کړی وي، یو فاري لینونه چې دی مونږ تیر کړي وو. نو نن راځو مونږ ډیزاین لاین باندې کار کوو، ډیزاین لاین باندې شروع کوو، نورو خبرو څخه راتیریږو. راځم پروفایل ته. پروفایل کې چې دی کریټ پروفایل بای لیوټ ته دې باندې چې کله کلیک وکړو نو دا راغله دغلته په دې پروفایل کې په یو ځای باندې چې دی مونږ کلیک کوو. دا څخه وروسته دغه پنجره چې دی مونږ ته راخلاصیږي. دغه کې چې دی لومړی دلته ورته زه نوم ورکوم، راخلاصوم دلته ورته یم چې نوم دی دې ته ډیزاین بیډ به چې ورته نوم به ورته ورکړم ډیزاین بیډ. ډیزاین بیډ بشي. نمبر آف سټایل نوټ دی سٹارټ نظر. اوس راځو مونږ دلته که تاسو فارمټ جوړ وي لکه مونږ دلته پروفایل ډیزاین پروفایل چې دی مونږ لرو، کولی شي چې نوی ډیزاین یو لایر هم د ځان سره دپاره جوړ کړي. دلته راځو کریټ نیو باندې کلیک کوم. کریټ نیو کې چې دلته ورته نوم ورکوم ډیزاین بیډ. ډیزاین بیډ په نوم باندې چې دی زه ورته یو نوی لایر جوړوم ډیزاین بیډ. بیا دلته راځم ډیزاین کې دلته کرف دی، دا د ډسټنس ټولر دا د سرکونو لپاره چې دی زیات استعمال لري. اوس ترې موږ دلته تیریږو مارک ته راځو چې په مارک کې مونږ ډسپلی ته راځو چې کوم شی نه مونږ غواړو ډسپلی کو وښیو. دغه نوټیفیکیشن سمبول دی، دا هغه ایروګانې چې دی مونږ ته راکوي. رانګ سمبول دی چې دا په سرکونو کې مونږ ته په کار راځي چې کله کوم ځای کې سوپر ایویلیشن یا مور ډېر زیات تیز وي نو هغه کې چې دی مونږ ته رانګ سمبول راکوي چې تاسو خپله ګلایش چې دی لږ نور هم پراخه کوي. probably curve extension دی، دا معاف کوم لاین extension دی، ایرو هم دې ډول باندې سرکولر کرف دی. دا چې دی دا ټول د سرکونو لپاره چې دی زیات استعمال لري. نو یو لاین چې دی سمپل لاین زه پرېږدم. لاین کې راځم دلته کلر ورته چینج کوم چې کوم کلر باندې زه غواړم چې دغه ډیزاین لاین چې دی زما به د سور کلر ولري. دلته راځم لاین ټایپ ته، په دې باندې کلیک کوم. د لاین ټایپ کې چې دلته مختلف ټایپونه دي د لاین، نو زه به چې دی کنټینیو ورکړي چې دی سلیکټ کنټینیوز اوکې سمري. دلته کولی شي تاسو ورته ډیزاین کې چې دی خو دا د سرک مربوط دی چې دغه ډسټنس ورته موږ واخلو څومره ډسټنس کوم مارکر دی. ډایرکشن ایرو دا چې په کوم ډایرکشن باندې ته زموږ دا مسیر دی، نو دغه اپلای او اوکې کوم. د دې څخه وروسته چې دی مونږ راځو دلته لیبل سټایل ته. کمپوزټ لیبل سټایل ده. په دا کې که چېرې مونږ ورته نو لیبل کو نو دا به نه مونږ ته چې دی میلان وښیي، نه به چې دی مونږ ته نور کوم لیبل چې دی وښیي. کولی شو مونږ هلته یو نوی لیبل هم د ځان لپاره چې دی اډ کړو. راځم هلته کریټ نیو لیبل کې چې هلته انفارمیشن ورته ورکوم چې دغه شی دی سلوپ دی یا بل څه. بل ته راځم لیبل ته. لیبل کې مونږ دا ځای نه چې دی نوی لیبل چې دی راډ کولی شي هلته به ورته اډ وي. لکه دغه لیبل هم اډ که دی ته میجر سټیشن دی په څومره ساحه کې تا ته چې دی سټیشن کې چې دی نو وښی دی، یعنې انکریمنټ یې څومره وي، ډسټنس یې څومره وي، سټایل چې دی ورته هلته مونږ چینج کولی شو. خو خیر دا بیا وروسته مونږ په دې کې ایډیټ کولی شو، دا دومره مهم مسله نه ده. نو زه اوس دې ته راځم کمپوزټ لیبل سټایل او دا چې دی اوکې. کله مو چې دا اوکې کړه انجینر صاحبانو، د دې څخه وروسته چې دی مونږ دپاره دغسې یو بله پنجره چې دی راخلاصېږي چې په دغه پنجره کې چې دی مونږ به اوس د دې لپاره چې دی تانجانت لاین به د دې څخه راخلو. دلته ډرا تانجانت ویت کرف دی، دا چې د سرک لپاره دی مونږ صرف ډرا تانجانت اخلو. دلته راځو په دای ځای کې سټارټ کې چې دی کلیک کوو او اوس یا کوم فرعي دغه مونږ اخیستي دي دلته به راځو منظم به په دای شکل باندې دلته به کلیک کوئ. انجینر صاحبانو په دې ځای کې مو یو خبرې ته فکر وي چې دلته کله مونږ راځو نو دخل ته
به موږ عمودي ډول باندې چې دی لاندې کلیک نه کوو. که چیرې موږ عمودي دغه برخه کې چې دی کلیک کوو نو دا زموږ دا کوم ډیزاین لاین چې دی دا قطع کیږي او موږ بیا چې لاندې بینډونو کې کوم محاسبات غواړو هغه زموږ لپاره نه ترسره کیږي. نو دې لپاره به چې دا لږ شان داسې زوم کوئ او د زوم کولو څخه وروسته په یو کم میلان سره به چې دی دا د خواته به د دې چې دی کلیک کوئ تر څو لږ میلان وي، زیات نه اوسي چې زموږ هغه دغه چې دی زیات فرق ونه کړي. راځم دغه اورتو چې دغه آف کوو چې تر څو موږ کار په تیزۍ سره وکړو. نو په همدې ترتیب سره چې دی راځم زه اوس پریکټیکل کار کوم انجینر صاحبانو، لږ تیز تیریږو خو دا باقي به تاسو ډېر زیات دقت څخه کار اخلئ. دلته به دغه پوره به په دې ډول باندې را زوم کوئ چې تر څو زیاته ساحه کې چې دی دا میلان وانخلئ او په ډېره یو کمه ساحه کې چې دی دغه ورټیکل برخې ته میلان ورکړئ. نو اوس یو پریکټیکل هم په دې خاطر باندې چې دی د منډې د مخه چې دی لږ کار کوم چې تر څو تاسو صرف طریقه زده کړئ. که دا چېرته دا ناامود ولګېد دا قطع کېږي او بل نو بیا به ډیزاین لاین به چې دی بیا به د سر نه دغه ټول خواري به بیا د سر نه کوئ. راځم هلته کلیک کوو. په دې ترتیب سره موږ دا کوم فرعي لینونه چې اچولي دي دغه ټول لینونو باندې موږ ځو او دغه کوم چې ډیزاین لاین دی دا ورباندې کش کوو. په دې ترتیب سره چون دا پروفایل ډېر اوږد دی انجینر صاحبانو، دا به وخت نیسي. نو دې لپاره زه به دغه ویډیو به چې دی سټاپ کړم چې تر څو زیاته اوږده نه شي، تاسو را سره په تنګ نه شئ. ګورو دلته اوس موږ یو اشتباه مو چې دی وکړله په دې ساحه کې، خو خیر اوس به موږ داسې کار وکړو چې دا اشتباه موږ وکړله دا بیا دلته را انتقال کړو. نو دلته راځو په عمودي ډول نه لږ میلان دغلته ورته ورکوم. خیر دی دغه او زموږ اوس یو پریکټیکل کار دی انجینر صاحبانو، مشکل به نه خو دا تاسو که دغه کوئ نو ډېر دقت نه به کار اخلئ او دغې ته به چې دی ډېر دقیق ګورئ. هره ساحه به چې دی را زوم کوئ به یې ښه واضح ډول باندې چې په غلطه ساحه کې کلیک ونه کوئ چې بیا ستاسو ډیزاین پروفایل چې دی دا قطع کېږي. ګورو زموږ پروفایل ډېر زیات پاتې یم، دې لپاره به زه دا ویډیو به چې دی دا به سټاپ کړم. چون دخواته میلانونه هم ډېر تغییر نه دي، پلان ساحه د زر زر به مو شي، خو بیا هم چې موږ نه کوم ځای کې ډراپ پاتې نه شي نو په دې خاطر باندې چې دی په دقت سره به لاړ شو. دغه پوینټونه انجینر صاحبانو دا مې در سره شریک کړي دي، زموږ ټیلیګرام چینل له لارې هم شته، کولی شئ هغه ټیلیګرام چینل نه یې واخلئ، یا که تاسو چینل مې نوی پیدا کړی ټیلیګرام نه لرئ نو کولی شئ زموږ ایمیل ادرس ته چې دی یو ایمیل وکړئ چې موږ درته دغه پوینټونه د ایمیل له لارې در ولیږو تر څو موږ سره قدم په قدم پریکټس وکړئ چې ډیزاین لاین په برخه کې مو چې دی ذهن خلاص شي او په واضح ډول باندې تاسو وکړی شئ چې کار وکړئ. ویډیوګانې به انجینر صاحبانو بعضې وخت کې لږې ځنډېږي ځکه ژوند یې مصروفیات دي
اوس مهال مونږ دوه موضوعات شروع کړي دي چې دواړه یو د بل څخه ډېر اړین دي چې یو مونږ د یو ریور لپاره چې دی یو سیند لپاره زمي سیلاب پیدا کول دي چې هغه څنګه کولی شو ځکه مونږ که څومره هایدرالیک سټرکچر یې ډیزاین کوو نو اړینه ده چې مونږ یو په دقیق ډول باندې چې دی یو سیلاب مقدار ځان سره ولرو. دغه کانال چې مونږ ډیزاین کوو دا به حتما د یو پرنټ کانال یا د یو سیند یو انټیک نه به چې دی مونږ کانال راخلو. کله چې مونږ انټیک څخه کانال راخلو انټیک چې دی اړینه ده چې مونږ انټیک ډیزاین کوو او چې انټیک کله ډیزاین کوو نو مونږ دپاره تر ټولو مهمه مسله چې ده هلته د زمي سیلاب پیدا کول یا ماکسیمم ډسچارج چې دی هغه دی چې په دغه برخه کې مونږ هلته کار شروع کړی دی. انټر به ووهئ چې تر څو زمونږ ډیزاین لاین چې دی دلته راشي. ښه ډیزاین لاین مو انجینر صاحبانو چې دی تیر که دغه دی زمونږ ډیزاین لاین ښکارېږي مونږ ورته هغه کمپوسټ لیبل چې دی هغه ورته آن کړی په اتومات ډول چې دی مونږ ته الیویشن هم چې دی راغلی. ګوره دلته الیویشن چې دی 990 دی. سلوپ چې زمونږ کوم دی هغه 1.8 چې دی دلته په دې ساحو کې سلوپ دی دلته 1.250 دی. همدې ترتیب سره هلته 0.8 سلوپ دی 15 شپېته 15 شپېته 15 شپېته. دې نه خواته چې دی مونږ په سیم دلته 0.5% میلان سره مونږ تلي په دې ترتیب باندې شاید دلته 0.14 تر ټولو هغه پلاین ساحه ده همواره ساحه ده نو دلته چې دی مونږ میلان راکم کړی دی دغه های فیلډ الیویشنو ته مو کتلي دي. په دې ترتیب باندې چې دی مونږ ډیزاین لاین چې دی دا ډرا شو. اوس د دې څخه وروسته راځو دا خو بیډ ډیزاین لاین شو. اوس اف اس ال یا پول سپلای لیول. نیر صاحبانو اوس چې دی مونږ کولی شو ښه تاسو کله دغه ډیزاین لاین هم ډرا که ومو کتل چېرې دغلته میلان کې یو څه مشکل دی یا میلان زموږ نه زیات شوی دی یا کم شوی دی یا یو ډراپ غواړو چې دی زیات یې یا یې کم کو فرض مثال یو ډراپ دی هغه چې دی 0.5 متر دی خو هغه ساحه کې چې دی میلان موږ نه زیات شوی دی غواړو میلان راکم کو ډراپ چې دی زه ورته د ډراپ هایټ چې دی زیات خو 0.8 ته یې رسوم. نو موږ کولی شو اوس په دې کې ډیزاین لاین کې ایډیټ وکړو خو یو مسله ده چې دې کې موږ نوی ډراپ نشو اډ کولی نو ورکې ډراپ د منځه وړلی شو خو صرف میلان چې دی زیات او کم کولی شو او ورسره څنګ کې چې دی د ډراپ تکنیس چې دی ډپ چې دی زیات او کمولی شو. نو لکه دلته اوس موږ نه دی یو ساحه کې چې دی موږ نه لږ ایرر رامنځته شو لږه غلطي راله هغه به هم زه ورکې اصلاح کړم دلته به تاسو ته به چې دی دا طریقه هم زده کړو. ښه لکه دغه دی نو زه راځم دلته په دې باندې کلیک کوم کلیک څخه وروسته چې دی دا به زه راوړم په دې شکل باندې دا دی دلته راغی خو که اوس موږ وګورو زموږ دغه ساحه کې چې دی متغیر شوی دی دا زه راخلم او دا غلطی چې دی پیسټ کوم یا ډیزاین لاین چې زموږ دلته راغی او نور اسکیپ. ښه په دې شکل باندې شو. اوس دلته چې دی موږ دغه یو څه اندازه راښکته کړی دی نو غواړو دغه به لږ شانتې به چې دی زه دغه جیګ کړم دا هلته به یې پرېږدم چې تر څو زموږ په همدغه لین باندې دا څنګه شي وغورځېږي. ښه ځای شو. نو زموږ د ډراپ او هغه ایرر هم د منځه لاړه دغه طریقه هم چې دی تاسو به زده کړي وي اوس چې څنګه موږ کولی شو دا یې کې وروسته ایډیټ وکړو زموږ میلان زیات و کم دی موږ وکتل یو ساحه کې چې دی فرضي مثال دلته موږ میلان ورکړی دی خو وروسته چې هایډرالیک کلکولیشن کوو زموږ هغه ډپ چې کوم دی د کانال فرضي مثال 10 سانتي راځي هغه چې دی دغه های فیلډ الیویشن چې دا نشي کور کولی نو موږ مجبور یو چې تر څو میلان دلته راکم کړو
ډراپ زیات کو نو په دغه طریقه باندې موږ هلته راځو دغه ډیزاین لاین چې دی ډراپ زیاتو او هغه خپل پول سپلای لیول او د هایفي الیویشن چې کوم موږ ته ریکوایرمنټ کې راکول شوي دي هغه ته یې اجسټ کوو. ښه اوس بل پړاو چې دی زموږ چې دی انجینر صاحبانو هایډرالیک کلکولیشن دی او پول سپلای لیول ټاکل دي. انجینر صاحبانو مخکې دې نه چې ولاړ شو هایډرالیک کلکولیشن ته موږ کولی شو دغه کمپوسټ لیبل سټایل کې چې دی ایډیټ وکړو هلته راځو لیبل سټایل ته دغه به ختم کړو لکه هلته پرسنټیج دی موږ کولی شو دې کې ایډیټ وکړو نو زه دلته راځم دې باندې کلیک کوم ډبل کلیک په دغه ساحه کې کوم نو دلته راځم ایډیټ ته ګریډ پرسنټیج دی چې په کومه اندازه ته غواړې لکه ټکس هایډ ورته چې دی هایډ زه ورته یم دا 3 ملي صحیح دی. دلته افسیټ د وای په اندازه یعنې دغه د ډیزاین لاین نه چې دی دا څومره پورته واقع زه ورته یم 1 ملي په اندازه چې دی کفایت کوي. دغه بل ټکس ته راځم دی کې چې دی لږ ایډیټ کوو دا به چې دی سلیکټ کوم ورته ته راځم فارمټ ته ورته بورډ کوم یا ټایم رومان چې دی صحیح دی په همدې ډول باندې اوکې کلر ریسورس یې و هماغه ځای نه موږ کولی شو دې کلر چینج کړو او اپلای اوکې کولی شي بریک لاین کې چې دی هم ایډیټ په همدې ترتیب باندې وکړئ. یا انجینر صاحبان دا دی که وګورو هغه تغیرات ورکې ښکارېږي. او دلته یو بله خبره پاتې شوه که چیرې تاسو مخکې کمپوسټ لیبل سټایل چې دی کار کړی وي در سره وي په ښه سټایل مو برابر کړی هغه هم کولی شئ دلته دې ځای نه را اډ کړئ در سره وي مخکې مو ثبت کړی وي امپورټ لیبل سیټ نو کولی شئ دې ځای نه دا را اډ کړئ نوی اډ کړئ نوی یو فیلډ ورته اډ کړئ هم کولی شئ دې څخه چې دی یو نوی فیلډ ورته را اډ کړئ نو کینسل. ښه اوس راځو انجینر صاحبانو د دغه هایډرالیک کلکولیشن لپاره چې دی یو اکسل شیټ برابرو هغه اکسل شیټ کې چې دی موږ دغه فارمولې ځای په ځای کوو په دې همدا پروفایل نه به چې دی موږ میلان راخلو هلته به چې دی وضع کوو موږ ته به چې دی ډیپت لاسته راځي او د هغې ډیپت په نظر کې نیولو سره به چې دی موږ ډیزاین فیسل چې دی به ډرافټ کوو. انجینر صاحبانو اکسل شیټ را خلاصو په دې کې چې دی موږ تیار مخکې نه چې دی دغه اکسل شیټ برابر کړی دی دغه اکسل شیټ چې دی په دې کې کار کوو. دلته چې دی زموږ نه به شی په کار دی په دې ځای کې ګوره ټرایل میتود دی په دای کې ټرایلونه به اخلو یو وبخښئ انجینر صاحبانو یو مستطیلي مقطع والا کانال چې ډیزاین کوو چې په دې کې به موږ نه ډیپت او بي به چې دی لګي د کانال چې دی عرض دی ډیپت دی یا هایټ د کانال دی سیکشن ایریا ده ویټډ پیرامیټر دی ورسره څنګه چې دی مین هایډرالیک ریډیوس دی یا هایډرالیک شعاع ده او د ایریا ظریف یا سیکشن ریشو ده سلوپ دی سرعت دی مانینګ ظریف دی او ډسچارج دی. نو په لومړي قدم کې راځو موږ دلته چې دی دغه کمپوننټ وي د یو کانال د ډیزاین لپاره چې ایریا مساوي کیږي طول ضرب عرض ضرب ارتفاع او ویټډ پیرامیټر یا لوند شوی محیط چې دی بي جمع 2 دی یعنی عرض جمع ډیپ د کانال ضرب 2 ځکه 2 دانې دي یو طرف او بل طرف دی بل چې دی هایدرولیکي شعاع ده چې مساحت تقسیم پر ویټډ پیرامیټر یا لوند شوي محیط باندې په همدې ډول باندې سرعت دی چې R2/3 ضربې سلوپ د جذر نه لاندې تقسیم پر مانینګ ضریب باندې که چیرې موږ د مانینګ د ضریب په اساس باندې چې سرعت پیدا کوو نو ان او که چیرې شیزیم دا کوو نو بیا وي مساوي کیږي C ضربې R جذر لاندې اس. نو اوس راځو دلته موږ دغه ټیبل چې دی مخکې د یو بل کانال لپاره برابر کړی دی زه راځم دې دپاره چې دی پې کار کوم موږ به اوس ځو د
پروفایل څخه به چې دی ډسټنس راخلو چې د څومره ساحې نه تر څومره پورې مونږه یو سلوپ لګولی دی د هغې څخه مخوا ته بل سلوپ لګولی دی لینت یې څومره دی سلوپ یې څومره دی نو دا جدول به مونږه د پروفایل څخه اوس دلته را ډرا کوو برابر وبیا ښه په لومړي قدم کې چې دی دلته که مونږ وګورو ډراپ مو ورکړی میلان تر دغې ساحې پورې یو شی دی خو دغه اوس مونږ نشو معلومولی چې دا په کم سټیشن کې دی نو زه راځم هلته ایکس ایل انټر ورټیکل انټر ښه نو اوس راځم انجینر صاحبانو همدغه کوم ځایونو کې چې موږ ډراپونه ورکړي دي دغه ډراپونو باندې چې دی زه به دغه لاینونه ډراپ کوم چې تر څو موږ ته بیا سټیشن یې چې دی معلوم شي په لاندې وګورو سټیشن یو ډراپ دلته دی دا ځای کې ورته ډراپ یو ډراپ به په دغه ساحه کې وي یو ډراپ دلته دی ښه لومړی چې دی زمونږ لومړی سلوپ چې دی 1.8% زمونږ سلوپ دی او دا چې دی راځم هلته سټیشن یې ګورو ما سټیشن د دغې لومړي 80 یعنې تقریبا 95 مترو کې چې دی پورې زمونږ سلوپ 1.8 دی دغه زه راځم اکسل شیټ ته یې وړم 1.8 تر 95 پورې ښه دلته زه راځم ورته چې دی 95 لین دلته اتومات اخلي صرف ورته سلوپ زه ورکوم سلوپ به ورته ورکړم چې هماغې ځای نه مونږ رااخیستی دی په 1.8 دی دا تقسیمو په 100 باندې چې دا به شي 0.01 په همدې ترتیب سره انجینر صاحبانو مونږ چې دی دغه کوو غواړو چې تر څو دغه سلوپونه او دغه څومره آرډي کې پورې چې موږ دغه سلوپونه رسوو نن به دغه سلوپونه مکمل دلته را انتقال کړو نور هایدرالک کلکولیشن به بیا په بله ویډیو کې وکړو په دې خاطر چې زه جوړ نه یم طبیعت مې لږ خراب دی لږ مریض یم او که کومې غلطیانې رانه کېږي نو بخښنه کوئ راته انجینر صاحبانو زه به دا شو سایډ بای سایډ کومه چې تر څو شو سایډ بای سایډ چې دلته په اسانۍ سره زه راواخلم میلانونه او د دغې ډسټنس دغه به هم چې دی زه آف کومه د دې ځای څخه د اوس لپاره او دلته به د اکسل شیټ چې دی دغه میلان او دغه چې دی موږ ته صرف ښکاره شي دغه دوه شیونه به موږ لپاره یو لینت او یو میلان دا کفایت کوي ښه نو زه راځم لومړی دا مو واخیسته اوس راځم دویم ته دویم کې چې دی میلان زمونږ 0.8 میلان دی دویمه آر ډي چې زمونږ ده دویمه آر ډي سټیشن په 140 کې دی دویمه آر ډي چې زمونږ 140 راځي دلته راځم 140 او سلوپ به چې دی دا هم 0.0 اتلس دی زمونږ دغه سلوپ راځي نو درېمې آر ډي ته راځو راځم فرام د 95 نه 95 تر 140 پورې او سلوپ چې دی 0.0 دی راځو بل دریم آر ډي ګورو چې دریم ډراپ کې زمونږ سلوپ 1.250 دی زمونږ سلوپ او دریم آر ډي زمونږ په 200 کې ده
دلته راځم 140 او 220 او زمونږ سلوپ دی 0.0 1.250 کنه. ښه دریم ته راځو چې دریم سلوپ زمونږ څلورم ته راځو. څلورم سلوپ زمونږ 0.28 دی 0.28 دی او ار ډي چې د زمونږ 1560 ده. ښه دلته راځم 220 او اند کې چې دی 1560 او سلوپ چې کوم دی زمونږ 0.00 28 دا به یو ځل بیا موږ وګورو چې څو دی دغه سلوپ زمونږ 28 دی. صحیح ده 0.28% دی. راځو دریمې ته. دریمه کې سلوپ چې 0.15 دی. ښه دغلته یو دانه پاتې شوی دی خو زه دغه به ټول په یو ار ډي کې به اوس ونیسو ځکه سلوپ چې دی د دوی مساوي دی 0.15 ښه 0.15 او ار ډي د دې د 260 د دې ار ډي ده. نو دلته راځم 1500 او 1560 سٹارټ او نه تر 260 پورې 260 پورې او میلان د دغې دی 260 پورې د میلان دی 0.015. ښه راځو 260 دریم چې د انجر صاحبانو راخه پنځم ډرافت ته راځو. پنځم ډرافت کې چې دی بیا 15 د میلان او ار ډي چې دی په همدې ترتیب سره دا 15 ده. خو دلته یو کار کوو انجر صاحبانو چې دغه ار ډي چې تر کوم ځای پورې دغه 15 میلان تللی دی سیم میلان تللی تر هغه ځای پورې مونږه یو ار ډي چې دی حسابو ځکه چې میلان سیم دی نو مونږ مشکل نه لرو ورکې هماغې ساحې پورې چې دی لینت چې دی اخلو. ښه 980 تر 980 پورې 260 پورې موازه کړی او اوس راځو 980 او سلوپ د دغې دې سلوپ لا فکر کوم 0.15 خو 0.15 بس دا مخکې ورکړی او بیا به داسې کار وکړو چې دغه به ورته 980 کړو 980 ځکه همدغه سیم سلوپ دی 420 ډسټنس کې به راشي. ښه دلته به راشو دغې په ځای به 980 دغه به ورته ډرا کړو او انډ چې کوم دی بل میلان چې موږ راخلو هغه بل میلان 0.15 دی. دا میلان چې دی فکر کوم دا میلان تر همدغه ځای پورې دی. ښه 0.15 تر کومې ار ډي پورې دی تر 1200 پورې بیا 0.15 دی 1200 پورې 0.15 دی. ښه دلته به ورته ورکړم 1200 او د دغې میلان به شي 0.005. اوس به راشو بل میلان به وګورو چې بل میلان څو دی او تر کوم ځای پورې 0.14 دی 0.14 دغه دلته بیا 0.15 ښه 0.14 تر 2180 پورې دلته راځم 1200 ښه او انډ چې دی 2180 پورې دی
دغه میلان چې دی اشاریه 0.0014 میلان دی ښه. بل میلان چې دی زمونږ چې لرو ځان سره په پروفایل کې هغه میلان 0.15 دی او دا تر کومې ار ډي پورې رسیږي، دغه رسیږي تر 2815 پورې 2815 پورې 2180 2815 پورې. او دغه میلان چې میلان 0.15 شو فکر کوم او 15 دی تر راځم اشاریه 0.015 انټر. ښه په همدې ترتیب سره انجنیر صاحبانو راځو دلته خط 0.15 خو دا میلان هم دی 0.15 دغه ار ډي به ورته چینج کو ځکه ته 3000 پورې چې دی دغه رسیږي. دلته راځم دغه به ورته 3000 کومه چې تر 3000 پورې دی. انجنیر صاحبانو راځو فاینل ته 0.9 چې دی میلان دی او دا چې دی تر انډه پورې چې دی د ار ډي د انډه پورې چې دی ار ډي د دې راځي چې انډ کې مونږ لرو 3240. دلته زه راځم 3240. ښه دلته 3000 لیکو چې مونږ د 3000 پورې 3000 نه تر 3240 پورې او میلان چې دی 0.9 کنه 0.9 دی بالکل دا اشاریه 0.09 او بس دا پروسه چې دی زمونږ تکمیل شوله. مونږ ار ډي یو راواخیستلې دغه ته چې دی زه دغه ډرګ کوم دا ټول چې دی مین کانال دا مرته نو چې مین کانال دی دغه به ترنه ختم کو. صحیح شو. ټوټل لینت اینډ لینت چې دی زمونږ 3240 زمونږ ټول کانال لینت شو. سلوپونه مرسول لینتونه چې دی دا یو سیکشن کوم ځای کې چې سلوپ تغیر شوی دی هغه مرسول. اوس چې دی دغه باټم عرض دی دغه پلو ډیپ دی پری بورډ دی دا به د ټرایلونه اوس مونږ اخلو. د ټرایلونو په نتیجه کې به مونږ دا لاسته راوړو. فرض مثال زه ورته یم چې زمونږ ډسچارج دی 200 لیټر پر سیکنډ ورته یم چې دی صحیح ده او کیو 200 لیټر پر سیکنډ سره. ښه د دې څخه وروسته چې دی مونږ دغه ته ورته چې دی عرض معرفي کوو ارتفاع معرفي کوو ایریا او دا نور شیونه په خپله محاسبه کوي. دلته سرعت هم چې دی محاسبه کوي څومره ډسچارج راغی په هلته چې موږ کوم سلوپ ورته معرفي کړی دی هغه سلوپ په اتومات ډول باندې چې دا راخلي دلته هغه سلوپ وضع کیږي. ډسچارج ورته معرفي کوو بل ورته سلوپ معرفي کوو. دلته چې دی زمونږ سلوپ دی 0.18 زمونږ سلوپ دی دا ورته معرفي کوو. بل ورته مانینګ کپیشنټ یا رفنس کپیشنټ دا ورته معرفي کوو. مونږ ګورو مخکې مو په دې باندې خبرې کړې وي چې چینل کوم ډول چینل مونږ انتخابوو. لینینګ دی کانکریټ دی بریک دی شارپ ګرس دی یا انلینډ دی لین دی کوم ډول دی په دې باندې په وضاحت سره مو خبرې کړې وي. نظر هغې ته چې دی بیا مونږ راځو دلته ورته دا انتخابوو چې د دغې کوپیشنټ چې دی مانینګ ضریب څو دی.
نو اوس ورته موږ یو چې دغه بریک پلاستر دی دا 0.02 ورته زه د مانینګ ضریب ټاکمه دالته ورته ورکو. صاحب نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې سټاپ کوو. که تاسو کوم پوښتنه وړاندیز لرئ نو زموږ سره یې کولی شئ. په لاندې به زموږ ادرسونه موجود وي او یا به درته زه دلته ادرسونه پرېږدم، کولی شئ په دغه ادرسونه زموږ سره اړیکې ونیسئ. دا زموږ ایمیل ادرسونه دي، زموږ موبایل شمېرې دي، واتساپ، ټیلیګرام او ټول شمېرې زموږ موجودې دي. موږ ته چې د خپل وړاندیزونه کمنټونه چې دی زموږ سره شریک کړئ. السلام علیکم.